السلام علیکم ملګرو. په الله باندې باور انسان کم لوی مقام ته رسي او بیا الله په دې دنیا هغه انسان له کم انعامونه ورکوي. کم انسان چې په الله باندې باور کوي دا ویډیو ما تاسو له وروړې ده مکمل یې وګورئ. د موسی علیه السلام په زمانه کې یو دوه ورونه یو ډېر زیات نیک عمل و. مونځ او دس روژه حج دغه ټول اعمالو اهتمام یې کو. هغه بل چې کوم دی دومره د مونځونو او د دې شیزونو ډېر اهتمام نه کو، بد عمل او داسې به ووایو. دې دواړو د میانو کار کو، جال به دریاب ته واچو، میان به یې نیول. نو د دې بد عمله په دې جال کې به ډېر میان راتلو، داسې به دا جال ډکو چې بل مې به پکې نه رازېدو. او د نیک عمله به چې جال واچو نو کله یو کله دوه دانې به پکې وځي، نو هغه ته به یې چې کتلې چې لکه داسې حساب دی، زه دومره نیک مونځ مې په وخت دی، زکات ورکوم، فلانې کوم، ډنګرې کوم، هر څه کار کوم، او بیا هم خلکو ته دامره دامره غوښې او موږ ته تشې وریجې. دا څنګه چل دی؟ لکه موږ له لږ میلاویږي او خلکو ته ډېر میلاویږي. سړی به ډېر خفه شو، ځل مې صبر وکړو، دویم ځل یې صبر وکړو، درېیم ځل یې صبر وکړو، اخر د دې نیک عمله سړي ډېر ګیله کېږي د الله نه هم کله. او بد عمله کله نه کله خبرې د نیک عمله باندې چې سخته راشي بس بې داسې کوکارې وایي چې هغه ټول نیک عمل هم ځان له دوړه کړي. په بهرحال د موسی علیه السلام ته دا یو ورور اخره کې ګیله وشوه، وایي ته راځه دې موسی علیه السلام ته ګیله کومه چې دا موږ څه کوو، دا موږ سره څه کېږي. موسی علیه السلام ته یې څه چل دی؟ ویل زما خو یو فریاد دی. وایي څه فریاد دی؟ وایي زه ګوره مونځ کوم، اودس کوم، زکات، حج، روژه دا هر څه کوم، او زما په جال کې یو دوه میان، او زما ورور یو کار نه کوي، د جومات مخې نه دی لیدلی، او د هغه ډک جال. موسی علیه السلام ته صبر وکړه، شکر وکړه، او دا د الله کارونه دي کې کار مه کوه. ویل نه، تو اسیب جي د الله نه تپوس وکړه چې دا ما سره ولې داسې کوي، ما سره ولې نه لګي، زه خو سره ډېر دوستانه کوم، ما سره نه لګي، د الله ولې، او د دې اعمالو ماله بدله نه راکوي. موسی علیه السلام کوی تور ته لاړې، الله سره ملاقات کو، یا د الله د وحي په ذریعه راولېږل. موسی علیه السلام ته الله رب العزت وایي چې ته داسې چلو که لاړ شه او دوی سره یو خبر وکړه، د دې کسانو پته به درته ولګي چې د یو له زه ډېره ولې ورکوم، د بل له کمه ولې ورکوم. وایي ته چې داسې لاړ شي دوی ته ووایه چې زه په لاره چې را روان وم د کوی تور نه، نو یو ستن مې ولیدله، د ستن دا سورې خو ډېر نری، د ګنډلو ستن، په دې کې مې اوښ ولیدلو چې په دې ستنې دې سوري کې دننه شو. ته دا خبره ورته وکړه، بیا ګوره چې دوی دله څه جواب درکوي. ویله زه صحیح ده. نو دې سړي خو ته تیار ویلو، دا خو ته په لاره کې ناست و، دا نیک عمله انسان چې بس موسی علیه السلام به اوس راځي په لاره کې، وایي جي زموږ د هغه معاملې څنګه چلو شو، څه قصه شو. هغه ته معامله پرېږده یار، په لاره کې ډېر عجیبه شان کار وشو. وایي څه کار وشو جي؟ وایي په لاره کې را روان وو، یو ستن مې ولیدله، یو اوښ و د هغې په سوري کې تېر شو. هغه ورته وایي داسې عجیبه خبرې کوې، خو ماشاءالله لوی پیغمبر یې، خو تا خو اوس په عقل کې نه راځي، دا اوس څه خبره ده، او دا اوس که ته بل چاته مو کې نورو ته مو کې خلک وایي چې دا څنګه یې اوښ په ستنه کې څنګه لاړو. واقعي انسان ذهن نه مني، خو انسان ذهن خو دا هم نه مني، موږ څنګه پیدا شوي، د اوبو نه څنګه پیدا کېږي. نو بیا به د ځان هم انکار کوي چې زه هم څه شی نه یم، خو بس د الله دا کارونه دي وروره. انسان دا هم نه مني چې د ستنو نه بغیر چت ودرېږي، خو الله ودرولی دی که نه. خو په هر حال ګوره نیک عمله انسان و، منځګزار انسان و، خو عقیده او توکل یې څه کمزوری. چې لاړې هغه بدعمله کس له لاړې، بدعمله کس چې کوم دی وروره خپل دوکان کې یا خپل ځای کې ناست دی، چې لرې نه یې وکتل موسی علیه السلام د دوی په کوڅه را روان شو. نو چې د دوی په کوڅه را روان شو، دا زر زر ورپاسېدو، سپلۍ هم پرې غوښتلې، زر زر ورغلې. موسی علیه السلام ته وایي جي خیریت شه او څه کار مو؟ هغه ویل تا سره مې کار دی. هغه ویل جي ما سره دې کار دی، څوک ماشوم مو رالېږلی وی، زه به خپله درغلی وی. کس موسی علیه السلام لاس چپ کوي، جي زه خو ډېر کمزوری سړی یم او تاسو ګوره دا ښه ونه کړله، زما ځي ته رالی، زه به درغلی وی، خپله به درغلی وی، چې سم ویلې زه خدمت ته حاضر یم. موسی علیه السلام وایي ته پرېږده مړ وي، په لاره مې داسې یو ناشنا شان کار وکتو، ته دې باره کې څه وې؟ وایي څه چلو؟ وایه خدمت وایه. وایي نه خدمت نشته دی، خو په لاره کې مې اوښ ولیدلو، د ستنې په سوري کې لاړو. ویل چې دا خو بلکل کیدی شي، الله رب العزت لوی لوی قدرتونه دي، او الله خو هر څه کولی شي، دا ټول کائنات چې راجمع کړي الله، دا هم د دې ستنې په سوري کې الله رب العزت ویستی شي. موسی علیه السلام وایي واه واه، زنده باد زنده باد، زړه دې راله خوشحاله کړو، زړه دې راله باغ باغ کړو. ګوره یو طرف ته عملونه نشته دی، خو د الله سره هغه تعلق او هغه کنیکشن او د الله په ذات باندې توکل ډېر زیات دی. بعض وخت یو عام کس عزتمندو
دا هغه نور عملونه کمزوري خو د الله په ذات باندې چې کوم څیز د لاس وروړي بس هغه خاورې ورته الله سونه کوي نو دا توکل هم یو عمل دی ویډیو تاسو وکتله چې په رب باندې باور انسان لا الله کم مقام ورکوي بیا په دې دنیا باندې الله کم انعامونه ورکوي او ژوند ورته څونه اسانۍ په الله باندې باور امید دی چې نننۍ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه